السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران دوستانو، لکه څنګه چې وینئ په څنګ کې مې شاپور بختیار دی، ټول یې پیژنئ. دی حج ته لاړ و. ورنه پوښتنه وکړو چې په حج کې کله چې یو انسان حج ته وردننه کیږي کوم احساس لري او ځانګړتیا یې څه ده؟ شاپور صاحب. مننه. اول باید ووایم چې خدای شکر چې پیدا د مسلمان کړم او امتی د نبی آخر زمان کړم. واقعا په دې باندې ویاړم چې خدای تعالی زه مسلمان پیدا کړم او د اسلام مقدس دین واقعا چې تر ټولو بهتره دین دی. خو کله چې خدای تعالی د هر مسلمان نصیب کړي چې بیت الله شریف ته لاړ شي او حرم شریف ته لاړ شي، خانه کعبه له نږدې نه وګوري، واقعا چلته زی انسان یو بل احساس پیدا کیږي. د انسان ذهن له دنیایي کارونو څخه، سیاست څخه، له دې ټولو شیانو څخه خالي کیږي او هر لحظه عبادت، هر لحظه هلته تلاوت، هر لحظه ذکر کول بیل خوند لري. یعنی زما د عمر په تجربه کې تقریبا د 28-29 کلونو یم، د نړۍ ډیرو هیوادونو ته مې سفر کړی دی، تللی یم. خو کوم خوند، کوم احساس چې ما د خدای تعالی په کور کې په مکې مکرمه کې کړی دی، نو داسې خوند او یعنی داسې خوږه خاطره به مې په ژوند کې بیا تکرار نشي. خو هیله لرم چې زمونږ ټول دوستان دي په ځوانۍ کې لاړ شي، ډېر ښه دی چې یو دفعه د خدای تعالی کور زیارت وکړي، عبادت وکړي. او ما خو دې نه وروسته اراده کړې ده او که خدای تعالی دا وس راکړي، زه به هر کال د 15-20 ورځو لپاره به ځم، سیاست نه به، دنیایي کارونه به لرې، فقط د خدای په عبادت باندې هلته تېروم او دا یو بیل خوند لري، یو ځل تجربه کوي. څومره ښه. هغه دوستان چې نورو سفرونو ته ځي، خپل وخت ضایع کوي د تفریح لپاره، زه وایم بهترین وخت همدا دی چې هغې سفر په ځای باندې لاړ شئ حج ته، او هم به مو عبادت شوی وي او هم به مو ذهن ارامه شوی، هغه هم اصطلاح هم ثواب هم خورمه. زه دوی ته وایم چې یو ځل تجربه کوي، یو ځل لاړ شئ، بیا وګورئ چې څومره خوند دی او څومره د ذهني سکون انسان ته پیدا کیږي او انسان ته یعنی ډیر شیان ترلاسه کوي، ډیر تجربې ترلاسه کوي چې حتی په خدای باندې دومره عقیدهمند کیږي که زه کار ولرم که ونه لرم، نو لوی خالق شته چې روزي رسان دی او د دنیایي ډیر د نفسي خواهشات د ډیر شیان له منځه ځي. څومره ښه. مننه. ټول وطن ژوندي اوسئ. ګران دوستانو، بیا هم تاسو سره به اوسو په خپلو ویډیویي لنډو پیغامونو کې. الله پامان.